د دین عسکرا درنه غواړي دی دعوا ګور ژوندی تحریک کړي چې تر خو لاندې د مړ ژوند د پردی تحریک ځان په دین فدا کړه د دین عسکرا درنه غواړي دی دعوا ګور ژوندی تحریک کړي چې تر خو لاندې د مړ ژوند د پردی تحریک ځان په دین فدا کړه د فخې ګروهې لرونکیا د توحیدي سنگر ساتونکیا د توحیدی سنگر ساتونکیا د فخې ګروهې لرونکیا د توحیدی سنگر ساتونکیا د توحیدی سنگر ساتونکیا لار دی صفادا زفوړاندې نور هم خندا ګړندی تحریک کړي چې تر خو لاندې د مړ ژوند د پردی تحریک ځان په دین فدا کړه د دین عسکرا درنه غواړي دی دعوا ګور ژوندی تحریک کړي چې تر خو لاندې د مړ ژوند د پردی تحریک ځان په دین فدا کړه د نړیوال جهل د لاسه کړه انساني ټولنه خلاصه کړه انساني ټولنه خلاصه نړیوال جهل د لاسه کړه انساني ټولنه خلاصه کړه انساني ټولنه خلاصه د حق د توغالم بردار کړه راویښ سم بیړنی تحریک کړي چې تر خو لاندې د مړ ژوند د پردی تحریک ځان په دین فدا کړه د دین عسکرا درنه غواړي دی دعوا ګور ژوندی تحریک کړي چې تر خو لاندې د مړ ژوند د پردی تحریک ځان په دین فدا کړه خلق چې بولی بیلاری تا د مادیاتو بندګۍ تا د مادیاتو بندګۍ تا خلق چې بولی بیلاری تا د مادیاتو بندګۍ تا د مادیاتو بندګۍ تا کړه را ولاړ یې په خلاف نه ماتېدونکی لیونی تحریک کړي چې تر خو لاندې د مړ ژوند د پردی تحریک ځان په دین فدا کړه د دین عسکرا درنه غواړي دی دعوا ګور ژوندی تحریک کړي چې تر خو لاندې
دا مړ ژوند د پردی تحریک ځان په دین فدا کړه نه چې محدود تر کوم زمان وي لقید خلاص د هر مکان وي لقید خلاص د هر مکان وي نه چې محدود تر کوم زمان وي لقید خلاص د هر مکان وي لقید خلاص د هر مکان وي واخلا فلاس کی د فساد فزید اشنا همیشه نی تحریک کړي چې تر خولاندې د مړ ژوند د پردی تحریک ځان په دین فدا کړه د دین عسکر درنه غواړي دی دعوه ګور ژوندی تحریک کړي چې تر خولاندې د مړ ژوند د پردی تحریک ځان په دین فدا کړه چې خوار ذلیل شي سر په ګور شي لبغاوت را نسکور شي لبغاوت را نسکور شي چې خوار ذلیل شي سر په ګور شي لبغاوت را نسکور شي لبغاوت را نسکور شي منس کی ورګړ د منکرین کړه یو مسشان خنړی تحریک کړي چې تر خولاندې د مړ ژوند د پردی تحریک ځان په دین فدا کړه د دین عسکر درنه غواړي دی دعوه ګور ژوندی تحریک کړي چې تر خولاندې د مړ ژوند د پردی تحریک ځان په دین فدا کړه درته دروړي د زړه کوکا د محمودي د قلم سوکا د محمودي د قلم سوکا درته دروړي د زړه کوکا د محمودي د قلم سوکا د محمودي د قلم سوکا باید تری واخلی لګاو ډیر د احساساتو بریالی تحریک کړي چې تر خولاندې د مړ ژوند د پردی تحریک ځان په دین فدا کړه د دین عسکر